قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ واقع لکلی پا خطبات کی خپلا واقع نقل کی ویزا یوزل دیہات و جدالم بانڈے تا منگو شہری علاقہ کی اسیدنو بانڈے تا لارو وی التزا منگ رشتداران وغی کرم شپوا وی دا بانڈے اغا آبو ہوا زمانے رجاتا خوخشوا وی ما آغا مرگرو توی رشتدارانو تا چیرتاسو خو مزیو کڑے خکول پاک آبو ہوا دا شنب بوٹی دی دوڑا نشتا خوری نشتا لوگی پکی نشتا دا گاڑو شور پکی نشتا منگو پا دی شہری علاقہ کی پا دی خاریو کے غر غورتان کلو لوگی دی دوڑی دی شنه بوٹی پکی نشتا گرمے کی سخت گرمی پا یخنے کی یخنی وی تاسو خو مزی وکړي وی ما تا غا رشتہ دار وی چیرا واقعی زمونږ د باندې جون خو ډیر مزیدار او ډیر اعلی دی خو موږ د یو سیز نه ډیر تنګ یو چې هغې ته بیزوګان وی دلته بیزوګان ډیر زیات دی او ډوډۍ رانه تختی که معمولی او انسان دا ډوډۍ نه اخوا چې بیزو راشي او ښکرې ونیسي ډوډۍ ونیسي رانه تختی جامونه رانه تختی لوښي رانه تختی ډیر زیات په مصیبت کې د بیزوګانو نه مبتلا یو واقعي په دې بعض علاقو کې دومره بیزوګان او بیزو له چې خدای پاک کومه پوهه ورکړې هر څیز رانه تختی او څیز راله ګندکۍ کټوی به راشي دي کبور کې راله به یې واړئ پی به رانه تختی د بیزوګانو نه ډېر تنګ یو وی ما تا قاری طیب صاحبوی دا زهر و متعلق یو نسخه معلومه وی میں چود رہے گا یو نسخه جوڑوم دی بیزوگانم خلاص کم خوکا یو پینزه شپک بیزوگان تاسو کرملی شوی نو دا بیزوگان اخیار شید دا یریگی بیا بنور نرازی وی اگا نسخه می تیار اکلو اڑو کی مواچولا اگا دا زهر نسخه او اگا اڑم بیا پا تنور باندې پاخه کړل برو چت دویم چت توختو پا اگا چت باندې اگا ډوډۍ ټوټه ټوټه کړه په دې خیال باندې چې دا بیزوګانې براشي دا ډوډۍ به وخوري دا به مړی شي نو چې دا بیزوګانې دا نوري بیزوګانې مړی ویني نو نه برازي تختی با وی ډوډۍ مو ته چوره چوره کړل یو ځای کې وته په تماشه کې نه سوي دې کې یو څو بیزوګانې راغلي نو که ستاسو خیالی چې ته بیزوم لیدي ما لیدي د نو چې شیخ خورین لاولې بوی کی پوزه له یو سي د هغې نه پس یې خوله کې اچوي دا عقل انسان کې دا عقل نشته او په بیزو کې شته یو بیزوګانې راغلې چې د ډوډۍ ته ونښتې هغه ډوډۍ راواغېسته او بوی یې کړه واپس یې کېښوده لاړې وی ما ملګرو ته وی چې معلومېږي دا چې دې کې جوړ موږ نه زهر زیات شوي دي نه دا پوه شوي وی خیر تماشا باندې ناست شو وی دی که یو لس دولس بیزوګانې راغلې هغه هم پکې دی نورم دي چې راغلې هر یو بیزو چې دنه هغه ډوډۍ راواغېسته او بوی یې کړه او بیا واپس کېښوده ډار وی لږ ساعت پس یو څو نورې راغلې هغې هغه نوړی راواغېستې هغې هم بوی کړې واپس یې کېښودې ولاړې مونږ وایي چې هلکه دا خو مونږ نه زهر زیات شوي دی دا بیزوګان پې پېږدي چې دی کې زهر زیات دي وی چې لږ ساعت پسم کتل وی مونږ خو هم لږ ښکاری پخ کړې وه وی داسې یو دېرش څلوېښت بیزوګانې راغلې او هر یو بیزو سره په لاس کې یو شنه پاڼه ده شنه پاڼه یې راوړې ده وی هغه شنې پاڼې یو طرف ته کېښودې او راغلې او په هغه زهرو په هغه ډوډۍ یې شروع کړه ټولې یې وخوړې چې څنګه هغه ډوډۍ خلاصې کړه مونږ ته مو یې نیغ نیغ ګوري هغې ته پته ده چې دا شی خو دوی ښودی دی وی بیا یو بیزو ورله هغه یو پاڼه یو پسې وخوړه او وی په هغه دغه د پاسه په هغه بال د بام د پاسه په هغه چت د پاسه بیزوګانې په ګډا شوې وی ښه مستي یې وکړه او ګډې را ګډې شوې او واپس لاړې یو بیزو هم پکې مړه شو دا خدای پاک د هغې په ذهن کې دا شی چولې دی چې د دې زهرو دپاره دې بیزوګانو چې دا نورې راوستې نو معلومېږي دا چې دې کې هم بعضې ډاکټرانې وې طبیبان او حکیمان پکې وو راوستل چې دا کم نمونه زهر دی دی له کمه نمونه پاڼه پکار ده چې هغه پاڼه سړی وخوري او هغه زهر پې ختم شي ما ته یو ملګري دی یو تبلیغي جومات ته یو ملګري نه خبره کوله افریقې ته تلي یو جومات افریقې ته تلي نو په افریقا کې هغوی چې هغه خپلې ورځې شپې تېرې کړه د ځنګل ډېرې زیاتې دي
خصوصا د چایو میو دا بوټي موټي هلته ډېر کېږي. نو هغې کې یو ملګري و، هغه ځان سره د ویښتو د تورولو دا ډبي مبي ځان سره وړي. وی زمونږ چې هغه خپل کال هغه ټیم پوره شو، یو ځنګل کې یو جومات دی، د هغې نه بار راووتو او داسې نور و هغې ته کېناستو، ځنګل دی مزیدار. او په دې سوچ کې وي چې یاره اوس خو زمونږ سفر یا سبا بله ورځ پاکستان ته، نو پاکې جامې او خپل نوکونه موکونه م واغېستل او اجامت بجامت چې کوم زیاتي ویښتو هغه م پاک کړل. بعضې ملګرو ویښته پکې سپین و، نو هغې هغه دغه راواغېستل، هغه ملهم هغه خپل سپین ویښته پې وستوری. یو ملګری ناست دی او څوک چای مې پخوي، هغه ملګری ناست دی او هغه لګیا دی دا خپله ږیره وستوری. چېرې کلي ته ځو چې دا ویښته، بعض انسان ټول ویښته خوښي. وی دې کې یو بیزو راله، وی چې بیزو څنګه راله، وی دې ځان ته هغه ټول هغه دارو خوشته کړي دي. بیزو راله هغه لوښی ته ونیوه او ویې تختو. وی چې ویې تختو صاحبه غم خپه شو چې دا څه په مصیبت وړېدمه، دا خو زما دا ږیره نیمه به توره یو نیمه به سپینه وي، چې کلي ته لاړ شم دا به څه کوم، نیمه ږیره مې توره ده او نیمه ږیره مې سپینه ده، دا به څه کېږي. او نور دلته دا دارو ملاویږي من افریقا، خو ډېر غریبانان ملکونه دي، وړې وړې اټۍ به وي. اوس به څه کوو؟ موږ ورته وایو چې دا لکه پاکستان ته ورسو که نه، نو لاول به تاله چې ته د دې څیز غم وکړو، دا ږیره به یې توره کړې، بیا به کور ته ځې. وی هغې وایي چې دا جس کې به را پورې خلک څنګه خاندي، دا خلک وی خیر په دې سوچ یو. وی دې کې یو بیزو راله، وی چې بیزو راله، وی دو پسې کوتک راواغې چې دا بیزو خو زه په دغه باندې ولمه. موږ چې نه حیوان دی، بس هغه پته څه پته لګي چې هغه ستا نه هغه رنګ وتښتو چې هغه دا بیزو رو که بله بیزو ده. وی خیر بله بیزو راله، یو ډکې ورسره ډکې، هغه ډکې اور کې کېښود. یو ملګري چای پخول هغې سره خوا کې بیزو راله او ډکې اور کې کېښود، چې کېښود هغه ډکې وسوځېد. چې وسوځېده نو هغه ایرې یې داسې ځان ته راښکلې، چې ایرې یې راښکلې نو په لاس اوس هغه ایرې رالې او په ځان باندې مږي. وی ما ورته وی چې هلکه دا دې تا له ښه کاله کوله راوړل، پوډر یې دله راوړل، او دې بوټي کې څه زبردست کمال دی، دا د رنګ شی دی، دا ګوره دا بیزو دا ګړه کې وسوځه او هغه ایرې په ځان مږي، مونږ ته نېغ نېغ ګوري. وی خیر هغه وی چې یاره ما شرموي، مونږ ورته وی چې ګوره دا ته وکړه، دې کې څه چل دی، دا همغه بیزو چې رنګ یې د نو تخته او دې رنګ کې څه چل دی، تا له رنګ راوړو. وی سړی مجبوره ده، وی چې مجبوره هم کوي هغه ایرې یې راواغېستې، بیزو خو لاړه، ایرې یې راواغېستې او په دې ږیره باندې مکمل ومږلې او په سر باندې یې ومږلې، پوره پې هغه ږیره او سر تور کړل. وی چې څنګه یې پې ومږلې چې 2 منټه تېر شو، سر او د ږیرې ټول ویښتې پرېوتلې. سر یې بلکل مکمل ویښته لاړل او د ږیرې نه هم لاړل. سړی مونږ ته په غوسه شو چې دا به را سره څه لوبه وکړه، دا به زم کلي ته، نو خلک به وایي چې ته تبلیغ کې تللی کال دې تېر کړ، نو دې لپاره ته تللی، که زه خلکو ته ډېرې بانې یم کوم، نو دا خو زما خبره څوک نه مني. یاره مونږ هم پریشان وو چې واقعي دا خو دې سړي سره ډېر زیاتې شو. د بیزو هغه کرتب ته هم حیران وو چې ګوره داسې بوټي یې راوړه چې هغه بوټي په ویښتو پورې ټول ویښته راویښه ورسره ووتل. وی مونږ هم پریشان وو چې یو ورځ دوه تېرې شوې که نه، دا هغه سړي ږیره م را زرغونه شو سرم، او ته یقین وکړه چې کوم ویښته په سر او په ږیره زرغون شو، ټک تور رنګ وتل، یو پکې سپین نو، واپس هغه ویښته راوټوکېدل ټک تور. ما وی ګوره رب العالمین ته او د خدای پاک ذات ته او د خدای شان ته وګوره، بیزو یم په دې پوه کړې ده. دا اوس په دنیا کې یو ډاکټر او حکیم ته داسې بوټي نه دی معلوم چې هغه بوټي په ویښتو پورې کې او د هغې سره سپین ویښته وځي او واپس تور زرغون شي. په ټوله دنیا کې امریکا کې او لندن کې وګرځه، یو ډاکټر او حکیم به داسې پیدا نه کړي چې د علاج وسره وي. مونږ وایو چې خدای اوس دا پته راته لګېدی چې دا د کوم بوټي ډنډرې او د کوم بوټي څانګه وه چې اوس مونږ هغه بوټي به هم پیدا کړی وی که نو خبره مې رونو دې پورې کوله چې که یو سړی ډیر زیات هم دا وي چې دا طب یا دا حکمت یا دا ډاکټري دا د کمال شی دی، یقینا د انسان د فایدې شی دی، خو خدای په حیواناتو کې هم ګوره داسې نمونې پیدا کړي دي
چې هغوی له هغه طب او حکمت خدای ښوولی دی چې دغه طب او حکمت د چا هم نه دی زده. یو ګلکار وي یو انجینیر وي زه خشته کوټه جوړولی شم، زه بهترین مکان جوړولی شم. تاسو د شاتو مچۍ ته وګورئ، په تیاره کې په پیټۍ کې دننه د اونې په ډټ کې دننه هغه کم کور جوړوي، شپږ ګوټیز کور، هر یو کور شپږ ګوټه لري، او په داسې اندازه جوړ کړي چې ته یو کور د بل کور سره ناپ که نو پکې به د ویښته برابر غټوالی او کموالی بني. دې مچو سره دننه پیمانې شته چې دا ناپونه پې اغېښتي دي، دننه ورسره بلفونه شته چې دا ناپونه پې اغېښتي دي، دننه دوی سره کم اوزار دی په هغه اوزار دوی لګیا دي. یو کور د بل کور برابر د ویښته ذره پکې زیاتې او کمې فرق نه راځي. دا خدای دې لپاره ښایي چې ګوره ای انجینیره، ای ډاکټره، ای طبیبه، ای حکیمه، پر خپل فن منازېږه. ما په حیواناتو کې هم داسې حیوانات پیدا کړي دي چې ستا ته به خپل فن په اوزارو په لیباټرو زده کې، او دغه حیوانات داسې حیوانات دي چې بې د لیباټرو او بې د اوزارو هم ستا نه ښه فن زده کولی شي. یو څیز دی رونو چې هغې ته د قرآن او د حدیث علم ویلی کېږي، دا صرف او صرف د انسان سره دی. په دنیا کې به داسې هېڅوک پیدا نه کړي چې هغوی ته د قرآن او د حدیث علم ملو شي. قرآن او د حدیث علم واحد خدای انسان له ورکړی دی، انسان یې هم دې دپاره پیدا کړی دی. که تاسو سوچ وکړئ که نه موږ ولې د دنیا د منډو تړله نه پیدا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. دې صورت کې خدای پاک د انسان د علم هغه ذکر مخکې کړی دی او د پیدایش ذکر یې رستو کړی دی. الرحمن، رحمان خدای چې دی، علم القرآن، انسان ته قرآن وښو. ګوره د قرآن د علم خبره مخکې شوه. خلق الانسان، انسان یې پیدا کړی دی. نو دا طالبان زمونږ سوال کوي چې دا خو آیات کې داسې ذکر کول پکارو چې انسان د پیدایش ذکر مخکې و، د قرآن د تعلیم ذکر وروسته وي. د قرآن د تعلیم دا خبره خدای ولې مخکې کړه؟ زموږ د علما ورته جواب کوي، دې نه معلومیږي چې د انسان دا تخلیق او دا پیدایش صرف او صرف دې لپاره کې د خدای قرآن زده کړي. مقصد د انسان د ژوند همدار چې د خدای د قرآن نه دې خبردار شي، د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه دې خبردار شي. او کم انسان رونو چې د خدای د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو د علم نه خبردار شو، دنیا به هم ښي او دنیا سره سره به آخرت کې هم ډېر لوی مقام خدای پاک ورکړي.